کفري الفاظ لاندې خبرو څخه ځانونه وساتئ. سړی پې سخت ګناهګاریږي او په بعضو انسان کفر ته رسیږي، لکه اول ما خپل خون در بخلی، دویم زه به مسلمان نه یم، دریم زه به هندو زوی یم، څلورم زه به ستا بنده یم، پنځم ستا کړې ګناه دې زما په غاړه شي، شپږم ستا په سر ستا په شرافت قسم کوم، اووم پیغمبر مې دې شفاعت نه کوي، اتم اسلام څخه یې زموږ زړه راتور کړه، نهم د ملا نوم څخه مې زړه تور دی، لسم ګیره زما او واکې د ملا، یولسم اسلام خو یوازې په ګیره کې نه دی، دولسم واده په ګټه او مړی په جړه ښه ښکاري، دیارلسم ستا ګیره ستا حیا ستا ایمان ستا مذهب ستا غیرت داسې و داسې کړم، او څوارلسم د دې مسلمان نه کافر ښه دی، پنځلسم حلال او حرام پکې چا راوړی، شپاړلسم زه خو څه بزرګ نه یم، اوولسم موسیقي د روح غذا ده، او داسې نور. الیاذ بالله. محترمو مسلمانانو ورونو، دا پیغام تر نورو مؤمنانو هم ورسوئ او خپل ایمانی مسؤلیت ادا کړئ.